ختم نبوت تقاضا دادا چې د انسانیت تعلق د سالم انسانیت تعلق وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا ليكون للعالمين نذيرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د سالم کائنات رشتہ برابرول الا ان الطرق كلها مسدوده سوى طريق محمد صلى الله عليه وسلم دا الله تعالی ټول لارې هغه بند دي سوا د لارې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د انګریز په قانون لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي لما اتيتكم من رسول لتؤمنن به ولتنصرن قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا على ذلك من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون چې په اوس دور کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت مقابله کې د موسی علیہ السلام شریعت رالی د نبی علیہ السلام د شریعت مقابله کې د عیسی علیہ السلام شریعت رالی د نبی علیہ السلام د شریعت مقابله کې د زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام داغی شریعت رالی په دې باندې ده الله ته نشي رسیدلې نو د انګریز په جوړ شوی نظام او دا رنګ په دیموکراسي جوړ شوی نظام د خواهشاتو نه په ډک نظام باغی باندې الله رب العزت ته رسیدلې نشي نو دا ختم نبوت ذمہ داری ده چې د انسانیت تعلق د نبی علیہ السلام د شریعت سره برابرول